نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم و حاضرین و مسلمانانو رونو دے کلی تا زما داراتلل سنوی ندی پڑنبی زال نیم راغلے بلکہ دے کلی تا سن 97 کی راغلے ہوں کہ دیشی داو زوانان باغ وقت پیداوم نو دا لارم روانوا خرابوا بیا وقت پا وقت بانده دیکلی تبرات لما زما مرگریو بنات خان سبزلیو عبدالرحمن دے سوک جو اندی دی سوک با وفاتی کم وفات دی اللہ دے غیلا جنتون ورکی و اللہ دے اغا جہان خیستا کی کم جوان دی اللہ دے دا غی عمر کے برکت و آچائی دا کلے دیر دا مینے او دا محبت کلے دے او دا دے کلی والاو مینا و محبت اغماتا دا پخوان معلوم دے بیا وقت پوخ باندی کلا بزرالم دے زای ورٹو آئی که باکی ناستو کلا جماعت تبرالو بیان باوشو چه جوان دی سڑے بیاوم رازی دا زمنگا کلے دے منگے خپل گنو مخی امراغلیو اس امرالو بیاب امرازو کہ جوان دی او دا اللہ امداد او دا اللہ کرمی او اللہ رضائی ننم زا مخی بیانو شیخ کلی کی او بیاد آغین آباد را باندے تبرالا سر میں دیر درد کو و ما پا زڑکی وی چه زمایا او زوڑ کلے دے او زا ننائی کی پروگرامی او زلار نشما نو دا مخبلا بدقسمتی گڑلا صرف دا حاضرائی دا پار راغل امام ورنہ اس میں ہم پسار باندے درد دے او تبا میں دا او سبارا تبیائی او لوی سفر دے پا دے کلی کے دا قرآن او دا سنت خدمت شروع زمان امخ کے زمان مارگرو مفتی مجتبہ عامر مولانا شریف حسین او نورم مارگرو بیانون اکڑل اللہ دیدائیلا نورم توفیق او طاقت ورکی زم بدین یاد واندر عالم چی اوسو لانڈے او مختصر خبر حکم منگا طول مسلمانانیو منگا دا اللہ کتابو قرآن کریم وایو دا دیر پاروایو چه دا جوان خواسم روان دے او تیریگی او دے کیا او دا سے کاروشی
چې هغه د ژوند نه بعد بیا په کار راځي یو صدقه جاریه وګرځي یو تن ته څه خیر ورسي نو دا یو لویه ګټه ده دا یو لویه فایده ده په دې نیت او په دې اراده باندې موږ راځو مرګ په هر چا راځي امام رازی رحمت الله علیه یو واقعه ذکر کړی ده یو سړی واوره خرڅوله مازدیګر شو او سړی واوره خرڅوله او ناڅاپه هغه په چغو چغو اوازونه شروع کړل خلکه که په ځان رحم نه کوي نو ما باندې رحم وکړئ واوره والی خلک اریان شه یادې څه وایي هغه وی که تاسو یخې اوبه نه څښئ په ځان رحم نه کوي نو په ما باندې رحم وکړئ او دا واوره رانه والی که تاسو یې لئ او که تاسو یې نه لئ خو دا اوبه کېږي او ختمېږي خو ما نه والی ما ته به پکې څه خیر او فایده راورسي ژوند خو هسې هم روان دی که یو سړی پکې څه کوي او که نه کوي خو ژوند تېرېږي هلکواني ځواني پیري بوډاوالی خو چا چې به دې ژوند کې یو ښه کار وکړه نو هغه د هغه په کار راشي چا چې په دې ژوند کې یو ناکاره کار وکړه بد کار یې وکړه خلک یې تنګ کړل نو د هغه دپاره مصیبت او عذاب وګرځي او په هغې باندې الله نارضا شي او الله پې خفه شي دا ښه کار او بد کار دا څوک په خپل ذهن کې نشي معلومولی خو د دې ښه او د بد دپاره الله یو معیار ایښودی دی یو تله ایښودې ده یو ګز او یو میټر ایښودی دی څنګه چې د ګوړې دپاره تله ده او کیلو او 2 کیلو معلومیږي د کاپړې دپاره ګز دی میټر دی په هغې معلومیږي د ځمکې دپاره پیته ده په هغې معلومیږي دغسې د ښه او بد د دین او بېدینۍ دپاره الله یو میزان او یو طول رالیږلی او په هغې باندې معلومیږي هغه طول د هغې 2 چابړي دي یو قرآن دی او بل سنت دی په هغې وګوره که ستا عمل په هغې برابر وي نو هغه د کامیابۍ دی او د نجات دی او که په هغې باندې نه برابرېږي نو هغه د خسران او د تاوان دی یو سالک هم وایي کتاب سنت لی سیرفیون کتاب سنت لی سیرفیون بلوت الناس فی هذا المحکی قرآن او سنت زما کسوټای دا په دې مې خلکو ټانګوله فمنهم ضایع لا خیر فیهم ومنهم جائز تجوید شکی بعضی کاغذی هیڅ خیر پکې نشته بعضې لا اوس هم شکې پراته دي یاره موږ د چا ومنو او موږ چا پسې لاړ شو موږ د چا خبره وکړو د هېڅ چا خبره مه کړو د قرآن او سنت وکړه او د قرآن او سنت سره مطابق روان شه نو ته کامیاب یې د رسول الله صلی وسلم په دور کې خلک ټول متفق وو متحد وو یو خلک وو یو عربو یو مکی والو یو مدینی والو او د ټولو خپلوانای او رشتہ دارای وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلوانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې وحی نه راغلی نو دا هغه خپلوانو پردیو او هغوی به ټولو هغه ته صادق او امین وي رښتینی دی امانتدار دی او په هغه باندې به فیصلې کولې دیو وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې د ابو سفیان نه بادشاه تپوس وکړه چا رښتینی دی او که دروغجن دی نو هغه وایي رښتینی دی
چرته دروغ نه دی ویلي ټول به متفقو ناڅاپه د اسمان نه تله راله اسمان نه یو وحی راله یو میزان راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله هغه حواله کړ چای ته وایي قرآن کریم او چې کله قرآن راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو اقرأ باسم ربک الذی خلق ولولا په نوم د رب ستا هغه ذات چې پیدا کړی دی مخلوقات لره اقرأ جبریل امین ورته وایي اقرأ ولولا رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما انا بقارئ زه سواما دا نه چې زه ویونکی نه یم ژبه یې خو چلېده روغ رمټو نو څنګه وایي زه وینا نشم کولی نه دا مطلب نه دی دا مطلب دی چې ورته وایي اقرأ ولولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما انا بقارئ زه ویونکی نه یم سواما بیا ورته هغه وایي اقرأ بیا وایي ما انا بقارئ بیا ورته هغه وایي اقرأ باسم ربک الذی خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شروع کړ او چې کور ته راغلی ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې ته خبره وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هیبت دی ام المؤمنین ورته وایي انک لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق انک لتصل الرحم تو خلق سره خپلوالای پالي د خپلوانو خیال ساتي وتقري الضيف ملمنو لا ملمستیا ورگے و توہینو علا نوائب الحق سوک چه دا خبره گئی نو دا مرگرتیا کے تا سرولی خم دے خپل ولی پاللا او پدی که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہورو چاگل خپلوانو خیال ساتا و لحاظ ساتا بخپلوانو باندې ماینو د خپلوانو لحاظ کو خو خپلوان نشو کنه چې کوم خپلوان شو نو هغه کامیاب شو او چې کوم خپلوان نشو او دشمنان شو نو هغه لاړ هغه تباه شو د دې وجه نه په خپلوانو کې یو خپل د هغه ابو لهب هغه داسې خپلو چې ترو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو او په هغه زیری وشو نو هغه وینځه آزاده کړې وه په هغه زمانه کې وینځه آزادول لکه اوس چې سلو خان خیراتی کې وینځه آزاده کړې وه خوشحالۍ کې چې هغې پې زیری وکړه صحیبه نو هغه د رواره په پیدایش خوشحاله و چې پسمرګي رواره یې وشو دا هم نه چې خپه و پې زمونږ په ملک کې خو چې یتیم پیدا شي پلار یې مړي او زوی یې وشي پسمرګي نو تره کوشش کوي چې هغه مړ کړي د مخې لرې کړي جایداد یې راته پاتې شي الا من شاء الله هغه داسې تره و چې هغه په رواره ماینو وینځه آزاد کړه خوشحالي وکړه واغه تر راولګېده کله چې میزان او طول راغی نو په هغې برابر نشو د پیغمبر پاک عید میلاد النبی مناو کړی و اوس و عید میلاد النبی مناو و دې کې ثواب دی دا خو د هغه نیکه وایي مخکې مناو کړی و خو هغه پې خلاص شو تش په عید میلاد النبی نه کیږي اب یا عید میلاد النبی په خوا به ورته باره وفات وي
په دې کوڅو کې به وړو دا د ګوړې شربتونه په دې یخ جمي کې ورکول پوزه به باید دا یخ به به اوس که نور به هم ګډ وډ که هغې به باره وفات دی اوس یې د عید میلاد النبي جوړ که او د رسول الله صلی الله وسلم پیدایش اړو پته نه لګي چې کله و ربیع الاول کې و که ربیع الثاني کې و بیا په 11 او که په 12 او که په 13 و په وفات کې اتفاق دی چې په 12 ربیع الاول وفات شوی و نو هغه وفات پر ورځ باندې اوس خوشحالي مناوئ دا ځکه خوشحالي مناوئ وایي زموږ نیکه مناو کړې وه ابو لهب نو موږ هم د هغه په قدم باندې روان یو نو ابو لهب خوشحالي کړې وه خو هغه ابو لهب راولګېده تر هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپلو چې کله هغه د وحي خبره نه وه کړې کله چې د وحي خبره وکړه نو ابو لهب ورته وایي تبا لکه سایر الیوم الهذا جماعتنا تباش محمده دې له دې موږ جمع کړي وو چې موږ ته دا خبره کوي چې یو الله مددګار دی یو الله حاجت روا دی دا پې ډېره بده لګېدلې وه په هغې دا بده لګېده قرآن وایي چې هغې کله جهنم ته وغورځولی شي نو هغې ته الله به ورته وایي ځکه ذالکم بأنه اذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير چې الله به یوازې راوبللی شه دا به ویلی شو چې یو الله دې حاجت روا یو الله دې مددګار یو الله حاجتونه سر کوي بیماران الله جوړوي رنځوران الله جوړوي تبا الله لرې کوي باد الله لرې کوي نو هغوی به انکار کو وإن یشرک به تؤمنو که الله سره به بل څوک حصهدار وګرځولی شه تاسو به مانه فالحکم لله العلي الکبیر نن فیصله د الله لاس کې ده تاسو د هغه سره بل څوک شریک ګرځولی و خپل جایداد کې خو دې بل څوک نه شریک و او د الله سره د الله په الوهیت کې بل څوک شریک ګرځولی و کله چې په ابو لهب دا خبره بده ولګېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته باشه دې له دې راجمع کړي یو اوس دې ځای کې هغه خپلوان تس نس شو ټوکړي ټوکړي شو یاره وایي زموږ کلي کې اتفاق و خو چې دا مولوي صاحب راغلی نو شر یې جوړ کړی چل وایي دکه دی چې جدا یې نه کي مشرک موحد جدا نه کي د خدای دین نه بیان کړی دا به ښکاره کې چې دا موحد دی او دا مشرک دی نو الله آیاتونه راولېږل الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته جواب مه کو جواب به زه کوم او بیا داسې جواب کوي ورته وایي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ودا ابو لهب دیکھو پریده دا خزه دی ام تباہ و برباد شي الله بیا دوره سختای سره وایي وامراته ابو لهب دی هم تباہی داغه خزه دی هم تباہی دا وړه خبره وه دا د حق اواز دی چې څوک یو کی او دا ډیر ګران دی او شاعر وایي آل النبی اتباع ملته من العاجم والسودان والعربی آل د پیغمبر هغه څوک دی چې د هغه تابعداري کاغه د عربو نه کاغه د عجمو نه لو کان آله اهل قربته فلیصلی المصلی علی الطاغی ابي لهب کال د پیغمبر هغه څوک چې هغه د هغه خپلي بیا خو په ابو لهب هم درود وایه کنه چې کله دا ذکر کړل چې تسنس شو
خپلوان جدا شو، ترونه واره جدا شو، اختلاف پیدا شو. دا جګړه په څه وه؟ د میرې په پټي وه؟ دا جګړه د باړو په پټي وه؟ دا جګړه په جایداد او په پیسو وه؟ جګړه په عزت وه؟ نه، جګړه په دې وه چې پیغمبر ته الله وي ودرېږه او د نر په شان اعلان کوه، قل هو الله احد. وایه پیغمبره هو هغه الله چې تاسو یې منئ، احد هغه یو دی، ځکه هغه خو الله منه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. کاغی نه تاسو کې اسمان ازمکه چا پیدا کړي؟ آی وی الله. الله یې منه، هغه چې تاسو یې منئ هغه یو دی، هغه سره بل څوک حصهدار مه ګرځوئ. هو او څوک معنا کوي قل هو الله احد. وایه پیغمبره شان دا د الله د یک یو. څنګه یو دی؟ الله صمد، الله د بی نیازه، نیاز بینانې نه دي نیولي. نو موږ به څه کول؟ نه دا نیازه ولي دي. نو چې چېرته به چانک مات شه یا پیاله نو هغه به وړه په قبر به وله کېښوده. که چېرته کې به د مسلم لیګو جلسه وه نو هغوی به پې شنه جنډه ښخه کړه، که د نیشنلیانو به وه نو هغوی به پې سره ښخه کړه، که د برګیانو به وه هغوی به پې برګه ښخه کړه. هر یو به جنډه راړه او په هغه به یې ښخوله او موږ به وی خدای د اوره یې بچ کړي. او دی به د جمعې په شپه لړل، په دې کپرای به وله اور بل که ډیوه به یې پې کېښوده. موږ به وی خدای دې د اوره وساتي، دی به وله په سر اور بلو. هغې به دی اولیاء نه مني. نه هغه داسې ذات دی الله صمد، الله دې بی نیازه، نیاز بینانې نه دي نیولي. الصمد ما یصمد الیه فی الحوائج. صمد هغه ذات ته وایي چې هغه ته جړا فریاد کېږي مصیبتونو کې. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نه پلار شته او نه زیه. لم یلد نه د څوک پیدا دي، ولم یولد نه د چا نه پیدا دی. انسان خو مجبوره کېږي یا د پلار نه او یا د زوی نه. څوک د پلار نه مجبوروي، پلار ورته یو کار وایي نو دی د مجبورۍ نه کوي. یو نیمي نو هغه د کوره مجبوروي، د زوی نه مجبوروي، د کور نه کور لږ کمزوری نو دی څه ویلی شي نه. نو چې زوی ورته وایي داسې کول غواړي، دی وایي ښه ده نو بیا زوی ته وایي جي تاسو زوی ته خان وایي. دا اکثر دا خانان غوندې نو دی زوی ته خان وایي، نو زوی نه مجبوروي. الله نه پلار شته او نه زوی شته، هېڅ چا نه دی مجبوره. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نشته الله له د الله غونته کې څوک. څنګه چې الله بغیر د ټلیفون او وارلس نه اوري، بابا داسې نشي اورېدی چې ته دې ځای نه وایي پیره بابا په نکاح را مدد شي. نو په ټلیفون اوري که په وارلس، او که وایي بې د دې نه اوري نو دا خو د الله صفت دی ورله ورکو. څنګه چې الله فایده او نقصان ورکوي داسې بل څوک نشي کولی. انسان په اسبابو کار کوي، په لاسو نیول کوي، په خپو تلل کوي، بغیر د اسبابو کوونکی هغه یو الله دی. سړی روغ رامټي رواني او د بل بیمار تپوس لځي او هلته هغه ته کیني او دعا کوي، وایي خدای دې دله صحت ورکړي. یاره ډېر صحت ناجوړه دی چې کور ته راشي دی مړ شي او هغه ناجوړه روغ شي. وکم من صحیح ماتا من غیر علت وکم من علیل شهین من الدهر. ډېر روغ رامټ سهار مړه پراته او ډېر بیماران څه زمانې پورې ژوند دي. وکم من عروس زینوها لزوجها
وقد قبضت ارواحهم لیلۃ القدر ډېر ناویانې خاوندانو له اخیسته شوي خاوند باندې د مرګ فیصله شوي ناوی جنای پاتې شي کور روان شي د مرګ چاته پته لګي نو الله نفع او نقصان ورکوي بغیر د ظاهري اسبابو بنده داسې نشي کولی ولم یکن له کفوا احد عبدالرحمن بابا وایي څه حاجت دی چې د بل خواته یې غواړم په خپل کور کې هم کنار دی رب زما سله دربار ته ځم او قبر له ځم او هلته خدای را مدد کوم خپل کور کې ولې نه را مدد کوم هسې نه چې واحدي د العزا په واحد صورت بې سیار دی رب زما دا نه چې الله کمزوری دی محتاج دی هغه د هر چا کار کولی شي نو د الله غونته کې بل څوک نشته شیطان خو خپل روانې کوي که نه شیطان غل هغه کور ته ځي چې هغې کې خزانه وي هغې کې پیسې خوار سړي کره غل نه ځي ځکه هغه کره صحیح روان کنډر کې به غل څه پټ کي یو کور ته غل تلی و هغې ویږي دا چېته ډېر مالدار دی نو هغه غل لاړ سړی غولي کې پروت و څادر یې په ځان اچولی و اوده و هلتې د غل راغی غله ګرځېدل ناڅاپه هغه راویښ شو چې هغه راویښ شو ویې کتل غل رامنډه کړه او تماچې پې کېښوده ونه خوځې خزانه ښیه هغه ورته وکتل وي د خر بچیه زه پکې د ورځې څه نه مومم ته پکې د شپې څه ومومې غل هغه کور ته نه ځي چې هغې کې خزانه نه خزانه یې نو هغه کور ته ځي خزانه دا لویه خزانه وه چې توحید یې په زړه کې پروت یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زما زړه کې څه خیالات راځي او وسوسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ذلک عین الایمان دا د ایمان نښه د عین ایمان دی د هغې حدیث څه مطلب دی د هغې مطلب ده ستا په زړه کې ایمان دی نو شیطان وسوسې اچوي چې ایمان نه نو شیطان څه کوي چې تا ته وسوسې اچوي دا یو نیمي دا د امریکا لندن کې چې ډېر وخت تېر کړي دا ملای غوندې راشي نو چې راشي نو هغه وایي یاره د امریکې ډېر ښه خلک دی او د لندن ډېر ښه خلک دی غلا پکې نشته او دروغ نشته دوکه نشته نو هغه خو هسې قرآن کنډر دی خل په هغه څه کوي شیطان څه کوي چې هغه دوکه کوي دوکه کوي خو به دا معاف ده ځکه زړه کې ایمان دی نو موږ به دوکه کوي ځکه موږ له به نورې لارې خرابوي نو شیطان راځي او وسوسې اچوي او دې دوه صورتونو کې درته دا ښیي شیطان نه پناه غواړه ځان ته نه ساته بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد زمیدار پنځه کاره کوي اول ځمکه ال دوال واړئ چې ځمکې ال دوال نه اړولي چڼې پکې نه کړی نو پای کې جوار او غنم نه کېږي ال دوال ځمکه اړول واړي نو اول وایي قل اعوذ برب الفلق وایه پیغمبره پناه غواړم په رب شلوونکي څنګه ځمکه وشلېږي هغې کې تخمونه راخیږي الله زمونږه تیارې وشلې او رڼا پکې راوخیږي دویم زمیندار دا کوي چې هغه کله فصل لږ راوچت شي چاپېره انګړ کوي شپول کوي کنټه تار تړي چې بیزه او ګډه رانه شي چینجې ونه شي چې زما دا فصل ونه خوري ورپسې وایي من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي دي او ما خلقې وي الله که ناکاره مولای نو ماتې وساته که ناکاره پیري نو ماتې وساته که ناکاره بادشاه و حاکمي نو ماتې وساته من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد
د شر د بوکو وونکو نه په ګوټو کې په مجالسو کې دریم کار زمیندار دا کوي چې هندواني کرلی خټکی کرلی اسې نه وایي پراپیګنډي وشي هلکه د فلاني هندواني ګوره منځ کې سپینې دي خټکی خواږه نه دي بیا یې څوک نالي نو دریم دا کوشش دا کوي چې زما د فصل خلاف پراپیګنډا ونه شي من شر النفاثات فی العقد د شر د بوګو وونکو نه په ګوټو کې په مجالسو کې چې زما خلاف پراپیګنډي ونه کی ومن شر غاسق اذا وقب څلورم نمبر کې زمیندار دا کوي پونې او پټي پکې وباسي ولې وباسي او خپل فصل وبکوي هسې نه وایي چې اوبه ورنکم فصل به مې وچ شي نو د وچوبې نه یې ساتي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه کله چې پرېوځي الله زمونږ به فصل وچوبې مراوله تیاره مراوله او کله کله د حسادګر راشي نو سړی پاسوالي ګېډای جمع کړي چې سبا به سپینو ما نن ورته اوزګار نیما غنمو ګېډای جمع کړي پاسوالي سبا به وله ترېشر راولما حسادګر لاړ شي نو هغه ورته تیلې ورته کي هغه هر څه وله وسوځوي ومن شر حاسد اذا حسد د شر د حسدګر نه الله موږ وساته چې کله حسد کوي پخوا به زمونږ د ملکونو کې بوساړې په زیارتونو کې تړلې هلکه دا ولې وي به دا بوساړو بابا دی نو په بوساړو بابا به بوساړې ساتلې دا د بوساړو بابا دی الله موږ د حسدګرو نه وساتي چې موږ سره بغض او حسد او په زړه کې راته بغضي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلکو ملک الناس واقدار د خلکو اله الناس حاجت روا د خلکو انسان باندې درې حاله راځي یو د وړوکوالي دویم د ځوانۍ او دریم د بوډاوالي وړوکوالي کې ټوله راځي ګرځي به چې ورته وایي څه غواړې وایي ماما پروا یې نه وي خو چې وږی شي نو چغې وایي او جاړي کپړې او که نه خو په لوږه باندې کمپرومایز نه کوي په لوږه باندې هغه چا سره ګزاره نه کوي بیا نو الله زه وړوکی وم ته مې رب وي تا راله خوراک راکو کله چې زلمی شي نو هغه بیا طاقتور شي په ستړې اډوي نه هغه وایي ستړی هم پکې لاس شي ما به ستړې نه منله چې سړی ستړی کېږي ومه ځکه اول چې ما درسونه شروع کړل ما به ټوله ورځې درس وکړ نو ماسوتن چې تراویح به مې وکړې اوس مې ملګرو ته وي نو ما به ټوپک راواغسه جیپ نو داسې به رالم نو په دا جانډه په دې روډ به داسې لړم تر هغه ملک آباده نو ښکار به مې کو نو کور کې به هم راته وي ملګرو به هم راته وي چې ستړی کېږي نه نو ما به بس ستړی شم اوس چې موږ لږونته کې پیدل مزل وکړو نو ستړي یو نو ځوانۍ کې سړی نه ستړی کېږي الله ځوان ومه طاقتور ومه ملک الناس خو ته واکدار د خلکو اختیار مې ستا و او چې سړی بوډا شي نو بیا دی غریب خو د خوراک هم نه وي لاس هم ریږدي خپې هم ریږدي غاښونه هم وتلي او ډېر کمزوری طاقت هم بیا نه وي یاره وایي دوری چې او نوړه ډوډۍ مې خوړې او څه ژوند مې تېرېدی اله الناس الله ته حاجت روا د خلکو یې زه کمزوری یم لاس مې ریږدي خپې مې ریږدي بل ته محتاج یم خو ته مې اله یې او ته مې حاجت روا یې اله الناس حاجت روا د مخلوقات من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې جوونکي پټنا چې پټ راځي او بیا بیا راځي الله موږ د هغه شیطان نه وساته الذي يوسوس في صدور الناس
هغه چې وسوسې جای په سینو د خلکو کې من الجنة والناس که هغه شیطان د بنیانو نه یو که د پیریانو نه یو که بنیانو نه ځکه شیطانان د بنیانو نه ومي پیریانو نه ومي پیری هغه خو اعوذ بالله آیت کرسي وایي وتښتي هسه د لغونې شیطان دی د بنیانو دا ډېر ناکاره دی دی په اعوذ بالله هم نه تښتي د کار دا کوي چې رواني او فساد یو بل ته لمسول بل بل ته لمسول الله دې موږ د دواړه قسمه شیطانانو نه وساتي زه خبر شوم ستاسو په دې محله کې نن د امیر صاحب والده وفات شوې ده غم هم شوی و خو دا پروګرام دوه درېو میاشتو نه د مخکې نه مقرر و نو موږ ملګرو دا صلاح کړې وه چې که موږ دا پروګرام کینسل کوو نو څه فایدې نشته او که دا پروګرام وشي نو هغه ابای ته به پکې دعا هم وشي نو ځکه دی دا پروګرام کینسل نه که چې زمونږ رونه دي زمونږ ملګري دي عزیزان دي نو زه چې دا پروګرام هم وشي او پکې دعا هم وشي نو هغوی ته به خیر او فایده ورسي نو زه خپل بیان ختموم د هغوی دپاره دعا وکړئ چې الله د امیر صاحب د والدې له جنت الفردوس ورکړي او کوم ملګري چې دې ځای ته راغلي دي الله دې ټولو له اجر عظیم ورکړي څومره ملګري زمونږ وفات شوي دي الله دې هغوی له هغه جهان ښایسته کړي او الله دې مخې ته رڼا کړي څومره ژوندي الله دې ټول